کابل پولیس د عبدالله ډلې یعنی ثبات او همپالنې ته اخطارونه او ګواښونه ورکړه. که چیرې له قانون څخه سرغړونه وکړه نو جدي چلند به ورسره وسي. دا چې پولیسو نور څه ویلي دي مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ثبات او همپالنې د ټاکنیزې ډلې پلویانو په لږ شمېر خو د ښار له ګڼو سیمو څخه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو له تورونو سره اعتراضات پیل کړي دي، خو امنیتي مسؤلانو ګواښ کړی دی که دا معترضان له قانوني چوکاټه ووتل پر ضد به یې اقدامات وکړي. معترضان وایي په ټاکنو کې درغلي شوې ده او دوی نه پرېږدي چې په وینا یې د درغلۍ له لارې پرې څوک حکومت وکړي. د ولسمشرۍ د نومان عبدالله لومړی مرستیال عنایت الله بابر پر همند وایي که کمیسیون 3000 رایې باطلې اعلان نه کړي دوی به خپلو اعتراضاتو ته دوام ورکړي. خو د کابل د امني قمندانۍ ویان بیا تاند ورځپاڼې ته د دغو خلارینونو په اړه وویل د معترضانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات یې کړي دي، خو که دوی له قانون څخه سرغړونه وکړه امنیتي ځواکونه مکلف دي چې مخه یې ونیسي. نوموړی وایي په کابل کې ځینې لارې لارینونو نه دي تړلې بلکې پولیسو تړلې دي تر څو د ممکنه ګډوډیو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د کابل ګارنیزون هم د عبدالله پلویانو ته خبرداری ورکړی دی چې د پښتونستان څلور لارې پر ځای دي په حضوري چمن کې سره راټول شي او له دې ځای څخه دې خپل تظاهرات مخته یوسي. دوی او د عبدالله ډله وایي چې د کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون د 3000 هغه رایې باطلې اعلان کړي کومې چې په سیستم کې نه دي او بغیر بایومټریک دي، خو ټاکنو کمیسیون ورته وایي چې دا د قانوني کار دی، خو عبدالله بیا نه مني او وایي چې دا باید باطل شي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دغه مطلب څخه خبردار او آګاه اوسي. مننه.